د الله عزوجل سپیڅلی کتاب قرآن کریم ته د ماشومانو د هڅولو لارې څنګه کولای سو د ماشومانو په زړونو کې د قرآن کریم مینه پیدا کړو؟ لومړی د امیدوارۍ په وخت کې میندې باید له قرآن کریم سره ډیره نږدې او ټینګ اړیکه ولري چې د قرآن کریم لوستلو او اوریدلو لپاره وخت وباسي. دویم، له پیدایښت څخه بیا د یو کال تر مودې پورې باید مور او پلار د خپل ماشوم په مخ کې د قرآن کریم تلاوت وکړي او هغه ته هر وخت قرآن کریم واوروي تر څو د هغه په دماغ او ذهن کې د قرآن کریم اوازونه کښیني. دریم پړاو د ماشوم له دویم کال څخه پیلیږي چې په دې موده کې هم باید میندې او پلارونه د خپلو ماشومانو په مخ کې د قرآن کریم تلاوت په خپله یا له نورو ثبتي غږیز کلیپونو د MP3 له لارې واوروي او د قرآن کریم ادب او درناوی وکړي چې په لوړ ځای کې کښیږدي او په قرآن کریم بل شی کښینږدي تر څو د ماشوم لیوالتیا او مینه له قرآن سره پیدا سي. څلورم پړاو له دریم کال څخه بیا د پنځم کال تر پایه پورې دی چې په دې موده کې ماشوم په بشپړه توګه خبرې زده کوي او د هر چا په خبره پوهیږي چې دا د ماشوم د ځیرکتیا موده ده او له هر چا څخه نقل کولی سي او په دغه وخت کې د هر څه یادولو وړتیا هم پیدا کوي او په دغه زمانه کې باید د ماشوم خبرې او حافظې ته د لیږد شان د قرآن کریم آیاتونه وي، ځکه که په دغه وخت کې د قرآن یادول پیل کړي نو د علماو په وینا دا یې له غوښې او وینې سره ګډیږي چې بیا هیڅکله نه ترې هېرېږي. پنځم پړاو له 7 کلنۍ څخه پیل بیا تر 10 کلنۍ پورې دی چې په دې موده کې باید میندې او پلارونه خپل ماشومان د قرآن لوستلو او په سمه توګه تلفظ کولو ته وهڅوي او ډیره ناسته پاسته د قرآن کریم په مجلسونو کې وي او له قرآن کریم سره په مینه کولو کې یې وستایي او د ځینو سورتونو او آیاتونو په ښه تلاوت کې شونې وي له توان سره سمې ډالۍ هم ورکړي. شپږم پړاو د 10 کلنۍ څخه بیا تر 14 کلنۍ پورې موده ده چې په دې موده کې د ماشوم اړیکې له ملګرو او شاوخوا خلکو سره زیاتیږي او له ټولنیز ژوند سره یې تړاو پیدا کیږي. نو په دې موده کې باید د خپل ماشوم کړنو او اړیکو ته ډیره پاملرنه وسي چې له داسې خلکو سره یې ناسته پاسته زیاته وي چې هغوی له قرآن سره مینه لري او په تجوید پوه وي تر څو له هغوی څخه زده کړي او د قرآن د ښه لوستلو ثوابونه ورته بیان سي. اووم پړاو یې له 14 کلنۍ څخه بیا تر 16 کلنۍ پورې موده ده. په دغه وخت کې یو هلک کولی سي چې د قرآن ژباړه ځینې بیان کړي حکمونه او قصص له چا زده کړي او د اعجاز په اړه یې ځینې معلومات په خپله په کتابونو کې ولولي او له نورو ملګرو سره پرې خبرې اترې وکړي او د دا ډول خبرو اترو لپاره ناستې جوړې کړي او په یو آزاده فضا کې بحث مباحثه پرې وکړي. اتم همدارنګه که شونې وي د ښه تلاوت د کلماتو د معناو په هغو کې د بیان سویو حکمونو او کیسو په اړه سیالۍ جوړې کړل سي، ماشومان په هغو کې نیغ په نیغه ګډون ته وهڅول سي یا لږ تر لږه د اورېدونکي په توګه پکې شتون ولري. الله عزوجل دې موږ او ټولو مسلمانانو ته د خپلو ماشومانو سمه روزنه را په برخه کړي. اللهم آمین.